تازه د هیواد اقتصادي کمیسیون په یو نوی ابتکار سره په پام کې لري چې بهرنیو پانګوالو ته افغانستان کې د پانګونې پر مهال له یو څخه تر لسو کلونو اقامې ورکړي. ننګرهار میشتي دغه تګلارې هدف د هیواد اقتصادي پرمختګ، سرمایه‌ګذاري پراختیا، کاري فرصتونو زیاتول او د ځایي بازارونو د ودې لپاره یو ستراتیژیک ګام بولي. زه د خپل هغه افغانانو نه هیله کوم چې د میلیارډران دي، په میلیارډونو روپۍ لري، پیسې لري، په دوبۍ او په تاجکستان او په ترکیه کې سرمایه گذاري کوي. دغه سرمایه گذاري د خپل هیواد کې وکړي، د خپل هیواد ورغوي تر څو د هیواد اقتصاد پیاوړی شي او خلک ته کار پیدا شي، خلک د مشکلاتو نه خلاص شي. الحمدلله په دغه څومره وخت کې زموږ دغه کم زیربنا چې روان دی، دا کم اقتصادي کارونه چې روان دي، دا د ستایلو وړ دي. دوی وایي له دغو اسانتیاو سره به اقتصاد وغوړېږي، ځوانان به په کار مصروف او نوي مهارتونه به انتقال شي. ګټه دا ده چې زموږ اقتصاد پیاوړی کیږي، زمونږ مملکت جوړیږي، د ډیرو خلکو لپاره دلته فابریکې جوړیږي، دلته هر سرمایه گذاري چې کیږي دا سرمایه گذاران چې دلته راځي نو ټکس ورکوي، دا زمونږ د ملک په ګټه ده. زمونږ ځوانان هغه چې بهر هیوادونو ته روان دي او د دې ځینځیو په لارو کې ضایع کیږي، دینه چې دا دلته د زمونږ ملک د بهرنیان دلته پانګونه وکړي نو دا ځوانان به هم دلته پاتې شي، هم به د تحصیل او تعلیم په ګاڼه باندې سنبال او سینګار شي او هم به زمونږ اقتصاد پیاوړی شي. دوی د غراض په هیواد کې اوسنۍ ډاډمن امنیتي وضعیت د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لپاره ښه فرصت بولي. چې ښه فرصتونه دي، 10 کاله پورې تاسو نه پیسې نه اخلي، اقامه درکوي. په هېڅ نړۍ کې داسې اسانتیاوې نشته و په هېڅ نړۍ کې دغسې بازار هم نشته لکه افغانستان چې د افغانستان د اسیا زړه ده. افغانستان کولی شي چې هر ملک ته تجارت وکړي، هر ملک ته بزنس وکړي. نو زه من حیث یو افغان دوی ته هرکلی وایم، هرکله درې شي. عام باور دا ده چې له ورته اسانتیاو سره به ډیری پانګوال افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه او دغه هیواد به د پرمختیایي هیوادونو په کتار کې راشي.